د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ شورا او پوځي اډې ته څیرمه د اعظم کلی اردو له خوا شلبستریز روغتیايي مرکز چې و بېلابېلې څانګې لري جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. مسؤلین وایي د دې روغتیايي مرکز د جوړېدو هدف د یادې سیمې د خلکو لومړنۍ روغتیايي ستونزو ته پر وخت رسېدنه ده. د یادې سیمې اوسېدونکي هم د دې روغتون د جوړېدو څخه خوښ دي او غواړي چې نور معیاري خدمتونه ورته وړاندې سي. د 215 اعظم کلی اردو مسؤلین وایي چې له دې وړاندې دوی د کلی اردو دننه روغتون درلود چې د ملکی وګړو د تداوی پر وخت په ډېرې ستونزې رامنځته کېدې، نو اړتیا ته په کتو یې یاد روغتیايي مرکز جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاره. ادب دوه شان دي، یو د دلارام څخه نیولې تر ګریشه پورې دلته شفاخانه او هسپتال نو پر دې لار باندې ډېر ټکرونه کېږي. نو مخکې به د زخمیانو مریضانو کلی اردو ته موږ انتقالول. نو په کلی اردو کې طبعا مجاهدین هم ډېر دي او د دغه ضرورت په خاطر باندې چې دغه زخمیانو ټکر د زخمیانو خدمت دلته وشي. دویمه خبره دا وه چې په دې اطرافو کې د دلارام څخه نیولې تر ګریشه پورې بیا تر د غرو پورې دغه ملت چې دی د شارو ته لاسرسی نه کېدی او دا ملت ډېر غریب ملت دی. د ملت په خاطر باندې نو دا هسپتال ورته جوړ کړي، هم پر عام سړک باندې پر شارع باندې دی او هم د دې ملت خدمت پکې کېږي. د اعظم کلی اردو د روغتون سرطبیب وایي چې په یاد روغتیايي مرکز کې و بېلابېلې څانګې فعالې دي چې د یادې سیمې خلکو د دې لویې لارې موټر چلوونکو ته به لومړني خدمات وړاندې کړي. نو تداوی انشاءالله د مکمله تداوی کېږي. موږ هغه کم بخشونه چې موږ لرو د طبابت په کور کې هغه الټراساوند دی، لابراتوار دی، ECG ده، اکسرې ده او عاجل واټ دی او زنانه ټیم هم یو موږ لرو چې هغه انشاءالله کم زنانه مریضان وخت نه وخت په ټکر کې زخمیان کېږي، د هغو تداوی د هلته کېږي. سره په ورته وخت کې د سیمې خلک هم د یاد روغتیايي مرکز جوړېدل ښه زیری ګڼي او وایي چې د روغتیايي مرکز نشتون ډېری وخت د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځېده. زه خپل علن په خپله کلي کې یعنې دا یوه پیښه نه شپږ اووه پیښې علن لرم چې سوي دي چې د ولادت په څانګ کې معنا ماشوم مور خپل ولادت وخت یې راغلی بیا چې تر کوم روغتون موږ رسولي یا تر ګریش یا تر لښکرګاه هغه هم په شخصي لګښت باندې هغه کله مور کار پېښي کله ماشوم د بینه تللی. په ورته وخت کې موټر چلوونکي هم د یاد روغتیايي مرکز له جوړېدو څخه خوښ دي. د دوی په وینا پر دغه لویه لاره به ترافیکي پیښې کېدلې چې ډېری وخت به پر دغه لویه لاره د روغتیايي مرکز نشتون له امله زخمیانو خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا چې دا روغتونونه پر دې لارو جوړ شي خلکو ته وسایي ده نه چې تر ولسوالۍ ځان رسي. مثال په لارې کې دا خو نو ډېره غټه وسایي ده. دلته به ټکر اوس یا به مثال الله خطري حالات راغله نو چې تر عذاب رسوی هغه خو ژوند به له لاسه ورکړي. فساد مهمه چون حادثه میشد کلینیکا دور بود مریض از بین میره. فرقی در نزدیک هست که مریض برسونه انشالله نجات میافته. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې ډېری لرې پرتې سیمې له لومړنیو روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې دي چې ورسره د دغو سیمو اوسېدونکي له ډېری ستونزو سره مخ دي. کرم خان سمسور، سکون رادیو.